یوه کیسه او یوه کیسې راځئ دواړې واورو په خوشحالۍ. تاسو پوهیږئ کیسه و چیش ته وایي؟ کیسه و نکل ته وایي او یا په انګلیسي سټوري ورته وایي. او کیسې چې څه ده؟ کیسې و یو سوال ته وایي. مثلا زه ستاسو څخه د یو شي په اړه سوال کوم او د هغه شي ځینې نښانې درته وایم، خو نوم یې نه درښوم او درته وایم چې تاسو راته ووایاست چې دا څه شی دی. و دې ته کیسې وایي او په انګلیسي باندې ریډلز ورته وایي. نو راځئ خپلې کیسې او کیسې ته ولاړ سو. ته نو ورته شه چې و یو وخت په یو کلي کې یو نری تنګ او کمزوره پل و. یوه ورځ دوې بوزې پر دې تنګ او کمزوره پل سره مخامخ سولې. پل دونه تنګ و چې صرف یوه بوزه پر تېرېدلی سوی. دا یوې بوزې هابلې ته په درد وویل چې شاته ولاړه سه، اول زه تېرېږم. دا دوهمې بوزې چې وکتل چې دا زما سره په بده خبرې کوي، نو یې په قهر ورته ویل زه ولې شاته ولاړه سم؟ ته شاته ولاړه سه، زه اول دلته راغلی یم. که ګوري د دواړو بوزو پر دا کمزوره پل سره جنګ سو. دواړو یو بل په ښکرونو سره ووهل. د دوی د جنګ د لاسه کمزوره پل یو دم ونړېدی او دواړې بوزې اوبو ته ولوېدلې. له دې کیسې څخه تاسو څه شی زده کړه؟ ما خو دا ځینې زده کړه چې موږ باید جنګونه ونه کړو او په مشکل وخت کې باید ګډ کار وکړو، له یوه او بل سره همکاري او مرسته وکړو. که بوزو جنګ نه وای کړی، اوس په دواړې ژوندۍ وای او په خپلو کورونو کې به خوشحاله اوسېدلی. نو ګورئ، جنګ به نه کوو، د یو بل سره به کومک او مرسته کوو او د یو بل په درد به خورو. دا وه د نن ورځې کیسه. اوس راځو و کیسې ته. تاسو پوهیږئ چې کیسې څه شی ده؟ ما درته ویلي وه چې د یو شي په اړه یو سوال دی. زه به یې ځینې نښانې درته ووایم، بیا تاسو راته ووایاست چې دا څه شی دی. ښه؟ زه وایم زما یو شی دی، پښې لري خو تګ هیڅ نه پکوي. دا څه شی دی؟ زما یو شی دی، پښې لري خو تګ هیڅ نه پکوي. دا څه شی دی؟ اوس نو تاسو چرته ووایئ چې دا څه شی دی. آفرین، میز دی. پښې لري خو تګ هیڅ نه پکوي. میز 4 پښې لري خو تګ په عمر نه پکوي. دا و د نن کیسې. تر بیا مو پر خدای سپارم، په مخه مو ښه.